د انګلیش وړې جملې زده کوو او د دغو جملو پښتو معنا هم زده کوو او هغه جملې زده کوو چې هغه د I want نه شروع کیږي. نو راځئ دوستانو اوله جمله ګورو. I want a computer. I want a computer. زه یو کمپیوټر غواړم. I want to sleep. I want to sleep. زه غواړم چې ویده شم یا زه ویده کېدل غواړم. I want something sweet. I want something sweet. زه یو څه خواږه غواړم یا زه یو خوږ شی خوړل غواړم. I want a lot more. I want a lot more. زه یو څه ډیر غواړم یا زه لږ ډیر غواړم. I want something to eat. I want something to eat. زه غواړم چې یو څه وخورم یا زه یو شی غواړم چې ویې خورم. I want something to read. I want something to read. زه یو شی غواړم چې ولولم یا زه یو شی غواړم چې ویې وایم. I want to go abroad. I want to go abroad. زه غواړم چې بهر ته لاړ شم یا زه غواړم چې خارج ته لاړ شم. I want to learn English. I want to learn English. زه غواړم چې انګلیش زده کړم یا انګلیسي زده کړه غواړم. I want to play soccer. I want to play soccer. زه غواړم چې د فوټبال لوبه وکړم یا زه فوټبال کول غواړم. I want to eat something. I want to eat something. زه غواړم چې یو شی وخورم یا زه غواړم چې یو څه وخورم. I want to go home. I want to go home. زه غواړم چې کور ته ولاړ شم. I want to eat pizza. I want to eat pizza. زه غواړم چې پیزا وخورم. I want a new car. I want a new car. زه یو نوی موټر غواړم یا زه یو نوی ګاډی غواړم. I want to see you. I want to see you. زه غواړم چې تا ووینم. I want to see you again. I want to see you again. زه غواړم چې تا بیا ووینم یا زه یو ځل بیا تا لیدل غواړم. I want to
spend more time. I want to spend more time. زه غواړم چې ډیر وخت تیر کړم. I want to make her happy. I want to make her happy. زه غواړم چې هغه خوشحاله کړم. I want to think about it. I want to think about it. زه د دې په اړه فکر کول غواړم. یا زه د دې موضوع په اړه سوچ کول غواړم. I want to travel with you. I want to travel with you. زه غواړم چې ستاسو سره سفر وکړم. یا زه تاسو سره سفر کول غواړم. I want you to read this book. I want you to read this book. زه غواړم چې ته دغه کتاب ولولې. یا زه غواړم چې ته دغه کتاب ووایې.